حاجي صاحب دا خو ثابته میاشو شوه چې په کټ کې پروت یم دې ارلس راډی لاس کې لګېدلي ښه شوکت څه دې وکړل ډېر یې ختم که که نه بس دا پکې مې ورې بده او زما بس بیا روژه ماتي له هم سره وړو صحیح ده نو روژې ماتي دا وه خو لا ریړو ولم نیرو چې چولو مولو وله خو سنې نو چېرته ځې د روژې ماتي خوراک په د مازدیګر د مانځه نه بعد بیا راوړې اوس ته دا کار مار ختم که زه کور ته لږ ځم بیا روځم پټې اوبه شو که نه اوس اوبه مې په ورساجي کړي دي اوس په مزه مزه په خپلې اوبه کېږي او روژه د ځان ډېر مه په عذابوه بس دغه لږ کار دی دا را ختم که ښه دا یار دی ولې دا خو ټول مات ګوټ شوی دی دا خو بېګا ټیک ټاک و یار السلام علیکم وعلیکم السلام دا ولې منصف کاکا بیګا مې منه په سکوټر باندې درازو خوړو دته وګوره راته خو ما نه 11 بجې موټر سیلا نه چې ته کور ته دننه شوې 11 بجې نو 2 بجې په موټر سایکل څه کو چې تا پې درس خواړه بیګا راپسې یو ملګری راغی او دې پیر قلعه پورې لږ ځو او بس پیر قلعه سره څنګه سړک ته وتم به دا غرب شي درځې راکې لاس مې مات دی مړه به ځکه خو زه خلکو ته وایم چې د دې موټر سایکلونو لږه پړده وکړې که نه لږ پرهیز د دې موټر سایکلونه نو ته د موټر سایکل د چلولو څه خو بس زه اوس مړه اوس پکې راغلی نو بس تقریبا 1.5 منټ او روژه دې نیولې که نه السلام علیکم وعلیکم سلام وراره ایثار شه روژه به ماته کې دا ستا څنګه لاس مات دی مات لاس خو به هم نه خوځې تا خو پې پوره سلام هم واخیسته وره ایثار شه روژه به ماته کوي دا د دې لاسه کوي او که نه ستا څنګه لاس مات دی زما ګوته ریبلې وه او 10 ورځې مې ورسره تبه وه او ته کله داسې ړقې وکړې دی داسې شي ها ما ته اوس پته ولګېده دا چې دا 2 ورځې شي دا د زکاتونو ورځې نو چا ځان له ملا تړلي چا ځان له لاس ته پلستره چولي څوک سم دم ټوخېږي سینې یې خرابې شي ګوره مسلمانه نو ته خو سم دم کارم کې که نه 2000 روپۍ ورځ ګټې ګوره ستاسو په وجه باندې بیا چې کوم مستحب کسان دي او زکات په چا کېږي نو بس په هغوی هم د خلکو شکینې ورکوي جګ جوړ ځان دي بیمار که ما ته پته ولګېده تا هغه بل ځلم د روژې نه مخکې دا چل کړی و زکات ته دې لکه چې اړولې ده قیصریه ته څه خبرې قصابان هم توت کې ناست دي سار پیر قلعه ته ووتم په 1.5 روپۍ باندې کیلو غوښه وه دا زه چېرته اخیستی شم قیصریه دا خو زموږ سیزن دی په دې میاشت کې خو زه 2-3 لک روپۍ پیدا کوم دا خو لومبۍ ورځ ده او د 3 ورځو دیاړې مې پیدا کړله ګوره کوم انسان چې زکات ورکوي هغه ته خو پته نشته دی د هغه خو شوه او په تا خو زکات نه کېږي دا خو ما ته پته ده چې په تا نه کېږي ته خو ټیک ټاک سړی مالدار یې ښه ما ته پته ده 2 لک روپۍ قرض خو ته اختر کاکا له م ورکړي دي نو ولې په تا خو ځان له زکات کېږي چې ته یې ورکړي او چې په تا نه کېږي او ته یې کور ته وړې او د خلکو نه زکات راټولې دا بچوله ته ارامه وړې لکه ارامه غوښه چې وله یوسې لکه ارام خوراک چې وله یوسې دا ته څه کې قیصریه زه خو لا تا پسې راغلی یم دلته یو حاجي صاحب دی چا له 10,000 چا له 40,000 او کله 50,000 روپۍ دا ورکوي راځه چې ورشو مونږ تا پیو ته نه پیږي شوکته ته خیال کوه زه دې خوا پیومه ته راځه دې خوا راځه ګوره شکار دی ته راځه لاس پې ماتې نه راځه دا خو اوس ما ته پته ده جوړ دی ټیک ټاک دی ما ته اوس بل چاته بیا دغه کې شکار دی ګوره ته خو ما پې کړې خو ته نه پیږي نه ته ووایې د حاجي صاحب کوم ځای دی دا 50,000 چې ورکوي دغه ځای کې کور دی او ډېر ښه زکات ورکوي ډېرې زیاتې روپۍ اصل کې زه خو یې نه علم تا ته پته ده خو زه دلته به بل چا له ورکړو زما ته یو سړی معلوم دی د هغه نه بیا راولو دلته بل سړی دی هغه له بیا ورکړو راځه چې ورشو راځه ټیک شو ته دغلته ودرېږه زه بس یو منټ کې رووتم ښه ښه زر روزولی او زر روزم بس ښه هغه حاجي صاحب بیا منزله ځي بس ټیک شوه که نه یا لکه ستړی دې کړمه که نه یار د حجره رارسېو که نه بس 1 ګنټه مزل ورته دی بس دا اوس به راورسېږي و 1 ګنټه
چېرته یو رشقه وګوره چې هغې کې لاړ شوله دا خو داسې لار ده چې په دې خو رشقې مشقې نه راځي. ښه نو دا صحیح ده ګاډي والا ولاړ دی چې 50,000 زکات هغه راکوي یا 10,000 خو یو 500 پکې دله هم ورکو که نه ثواب به مو شي الله سره چې به غریب هم داسې ولاړ وي چېرته بچو له به روژې ماتې پې یو شي راځه ثواب به مو شي سپېشل یې که خبره وسه وکړه دا خبره نه ټیک ده. لاس خو ځان له مات که که نه ولې؟ اکټینګ کوه که نو اوس په هغه هم وایي چې دا خو نارمل ته خو داسې نارمل روان یې هلکه دا خبره نه ټیک ده. او هسې وایي کوه وای وای السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی موږ دې پترې کړي پورې لږ سپېشل څو 100 روپۍ به والي یو به م څه کنه 500 روپۍ به راکړي که نه به ټیک ته خوښ هم ده بس صحیح شو راځئ. بای مې خو شو که نه نو بس په بیا څه کې خو هماغه پیسو کې ورکوو که نه مړه مونږ پې کومه بیلچه والې ده په هغه به 10,000 راکړي 500 به دله ورکړو راځه زه خوښه مې راځه. مزدوري خو به ریخي که ده او د خیره بس ګزاره دا بس روجله ګزاره کوه ما ته ښکاري تا جوړه زکات نه ور روان یې په هغه باندې خو ډېر کافي رش وي. نه نه هغه څه زمونږ لږ څه خپل مړي ژوندی دی دا منصف کاکا ورسره نږدې پېژنګلو ده صحیح دی نو موږ یې زه روژه ده ګپ هم وسو لږ اوکې به نو هغه دې ورځې کې ګپ ته چې ته اوسګار وي هغه ته خو دونه زنانه سړي ناستې بار کوڅه کې چې نه بس هغه چې د منصف کاکا ټوخي هم بوري نو ورته بوی راځه بس دا ځای نه دی دا ځای نه دی هلته به ټوخېږي بیا بس ته که نه ستړی به شي که نه یاره اوس په تګې شي مړه دا ځای دی او ښه غټه قلا خو یې راته وکړې ده ته داسې کار وکړه چې دلته ودرېږه مونږ بس ورځو وروځو ښه او روژه هم ده نو داسې ویلو نه شو چې یو ګیلاس شربت پهله وکاږو ځکه چې روژه ده ها بس مونږ دا دې ورایلو ښه ضروري کار هم دې وصله کړو راځه هغه دا خو ټیک ته دا لاس ته ولې هلکه حاجي صاحب دا خو ثابته میاشو شوه چې په کټ کې پروت یم دې ارلس راډی لاس کې لګېدلي ښه یو 2 ورځې مخکې کار له تلو نیک هم ورته ویل وي ته دا کار یې چې ته ما له راځې بس غریب یې همداسې بېګا ما سه یو 200 روپۍ وې هغه مې ورکړې ما زه چې دونه کار یې پیو شي هلکه نن خو ډېر په عذاب شوم او حساب کتاب مې ملا نه دی کړی او سبا راشئ سبا به درله درکړم انشاءالله حاجي صاحب نو څه ګنجایش په پکې ونه شي مونږ خو د ډېر لرې ځای نه رالو او دې غریب ته هم لږ تکلیف دی که نه په ګاډي کې رالو چې ګاډي به په جمپ ورلل ده به دا یو رمباړه د اسمانه پورې واله دا لاس یې خوږېږي که نه هلکه چې دته دومره تکلیف دی دا ډاکټر له بوځه او سبا راشئ حساب به مې هم کړي ولا به ورکو اوس مې حساب هم نه دی کړی راځه سبا به بیا راشو سبا به حساب کتاب کوي راځه السلام علیکم او زما کری نو تا له کری درکوو خو ته داسې کار وکړه چې ته مونږ له خپل د ټلیفون نمبر دې لږ راکړه سهار له برپسې رینګ وکړو زمونږ اوس کارونه ډېر دي سبا به دې ځای ته بیا راځو که نه نو زه یم ښه ډېرې به په یو ځل جمع شي ټولې به درکړو ښه دغه که ته دې نمبر دغه که ولیکه پکې که نه مونږ به درته سبا له ټلیفون وکړو صحیح شو ځه په دې نمبر باندې ما ته کال بیا وکړه صحیح ده ځه صحیح شو ځه صحیح شو ټولې مسلې به دله انشاءالله په یو ځله وارې کړم ښه صحیح شو انشاءالله دوا کوه زه زه داسې سړی نه یم زه اکثر ګورې له 100 روپۍ خلکو له زیات هم ورکوم ښه صحیح ده انشاءالله ما ټول خلک ډېر مطمئن دي صحیح ده راځه هلکه روجې ته تاسو نه ګورئ ټایم ته تاسو نه ګورئ خو بس صرف را خلاص دي ځې شبې ځې نو فقیر الله ماما تا خو مونږ ته پرون وی چې سبا راشي حساب به پې کوو که نه نو مونږ ځکه رالو هلکه نو په تاسو باندې څه زور دی لوزګار شوی وطنې مزه سبا راځئ ځې هلکه پرېدی خو مې هسې نه او داسې په قطار کې راشئ چې یو کس چې دا زکات پیسې دله درکړم زه ورځم ته بیا ورشي دا داسې دی لکه دا خو 50 روپۍ دي وای ما له خو یم 50 روپۍ راکړې حاجي صاحب خوښه دې نه ده چې در پسې دا ټولې اجره ولیکمه تاسو پسې نو حاجي صاحب چې چاله زکات ورکې 2 کسانو لی ورکړه خو چې دا خو پیسو شي که نه په دې څه کېږي دا خو 50 روپۍ دي په دې خو نسوارو ګوتې هم نن سبا نه کېږي ځې لکه که نه بس پازابول مه کوې ځې شابه ځې بس پازابول مه کوې ځې تا خو چې دې 50,000 روپۍ زکات ورکوي که نه دې څه به اوس څه کې
زمانه بس په دې به ګزاره وکړو نو نو په دې به ګزاره ما ورته وکړو هغه راګاډي والا چې دا 1400 ورځې روست یو بوتلې د هغه 15,000 قریب څوک ورکوي